ګرانو مینوالو د لیاقت تصور د پیج دپاره تاسو خپل کلامونه د ویډیو په شکل کې مونږ ته رالیږلی شئ. دا نننی کلام مونږ ته د انبار کلي ښکلي زلمي شاعر صهیب فارس رالیږلی دی. راځئ چې مزې ترې واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. د لیاقت تصور صاحب پیج دپاره د هغوی په غوښتنه یو غزل ریکارډ کوم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه یې وایي چې د وتلی زه د خیاله یمه، چې د وتلی زه د خیاله یمه او له ځانه ورک یمه لیواله یمه، او بغیر له تا نه چې تېرېږي عمر، بغیر له تا نه چې تېرېږي عمر، او څنګه به وایم چې خوشحاله یمه. دا غزل دی وایي زندګۍ رانه اغسته انتقام دی، زندګۍ رانه اغسته انتقام دی، او بېدیدنه ترېنه راغلمه ماښام دی. زندګۍ رانه اغسته انتقام دی، او بېدیدنه ترېنه راغلمه ماښام دی. ښه معلوم راته د مینې مې انجام دی، ښه معلوم راته د مینې مې انجام دی، او بیا مې هم اغستی ستا په لوري ګام دی. او زما زړه کې یار ته دومره احترام دی، زما زړه کې یار ته دومره احترام دی، او چې غم زما د هر یو غم امام دی. او نور به څه وي خو غصه ده یا الزام دی، نور به څه وي خو غصه ده یا الزام دی، او زما خوښ دی چې دا ستا د خولې کلام دی. او پرسکونه یمه دومره ستا کوڅه کې، پرسکونه یمه دومره ستا کوڅه کې، او لکه چې سم په جنت کې مې قیام دی. او زما نوم قدرې به یاد هم ورته نه وي، زما نوم قدرې به یاد هم ورته نه وي، او چې د چا د لاسه نوم زما بدنام دی. او موده وشوه چې مې کړی دیدار نه دی، موده وشوه چې مې کړی دیدار نه دی، او یا مې خوب کې د لیدلې یا الهام دی. او زه دې یمه په سندره کافر کړی، زه دې یمه په سندره کافر کړی، او نه خو ګستاخ یم نه لاسو کې مې جام دی. او د خپل حق تپوس په څنګه هغه وکړي، د خپل حق تپوس په څنګه هغه وکړي، چې پیدا شوی غلام ابن غلام دی. او په محفل کې در تیار کړی سلام دی، په محفل کې در تیار کړی سلام دی، او ای پارسه د رقیب چې درته پام دی.